په هرات ولایت کې یو نیم سل کلابند سرتیري وژغورل شول، خو د هرات ولایت اوبې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلله. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان لویدیځ ته هرات کې د اوبې ولسوال ضیاء الحق نوري وایي بېګا دې ولسوالۍ کې کلابند ټول افغان امنیتي ځواکونه وویستل شول او مرکز هرات ته ولېږدول شول. نوموړي له BBC سره خبرو کې وویل د پوځ، پولیسو او ملي امنیت یو نیم سل سرتیري کلابندو چې 15 پکې ټپیانو خو چورلکو کې ولېږدول شول او اوس ټوله ولسوالۍ د حکومت له کنټرول څخه وتلې ده. د هغه په خبره څو ورځې مخکې چې طالبانو د ولسوالۍ مرکز ونیو، دا ځواکونه د اوبې بازار 1 کیلومتري کې اډې ته په شا او کلابند شول. پرون د دې ځواکونو خپلوانو دوی ته د مرستو نه رسیدو له امله د والي دفتر مخ ته اعتراض کړی و. د هلمند د ګریش ولسوالۍ هم ریپورټونه وایي چې دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي طالبانو د ګریش قومنداني ولسوالي او د ملي امنیت مدیریت اداره پر 10 بجو ونیوله، خو د ورځې 12 بجو کې بیرته افغان ځواکونو طالبان په شا وتمبول او دا سیمې یې خپله ولکه کې راوستلې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر بیه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.